یو خو به انشاءالله تاسو قرباني کوئ. قرباني دا په هر هغه سړي باندې واجبه ده چې د 57,000 روپو نغدي، د 50 روپو نغدي، یا د دې مناسب سامان روپے، یا د دې مناسب سامان د ضرورت د سامان نه ما سوا د ده سره موجودې وي، یا سره ورسره موجودي، یا سپین ورسره موجودي، یا په دکان کې ورسره څه د دکان د خرڅ سامان موجودي د 50 روپو، نو دا په ده باندې واجب راغلی. اسلام یو داسې ښایسته بهترین مبارک دین دی چې په چا باندې په ټولو فرض کړی نه راګوري چې هم دې غریب کوي او هم دې مالدار کوي. نه، ډېر غریبانان دي. تله د قربانۍ خبرې کې چې هغه غریبانانو سره د سحر او د ماسپښین د چای او د ډوډۍ پیسې نه دي راغلي. داسې دي او که نه دي؟ ډېر غریبانان دي چې ډېرو غریبانانو ته بچي نار پراته راغلي، او ته پې بیا راولګې او ته ورته وایې چې قرباني به کې ملا صاحب په قلار کښېنه. شریعت یو خپل خاص احکامات اندازې سره ذکر کړي دي. سوال هم د انسان لپاره حرام دی، خو شریعت تا ته بیا په څه وخت کې د سوال هم اجازت راکړي چې سوال هم جایز راغلی. قرباني په څه وخت کې هغه وخت کې تا لپاره جایزه ده چې ستا څه خاصه مالداري وي. که هغه مالداري دې وي نو قرباني دې جایزه لګي. نه که ته په قرض قرباني د ریا دپاره کښېنه مې کوه، هېڅ ضرورت نشته. ګورې ښه، زمونږ د خلکو د اکثرې قربانۍ نه څه لپاره راغلي؟ د ریا دپاره. ګپ ته نه لګو، قرباني نه کوي. ګورې یو زمونږ د پښتنو طلاقونه نه واقع کېږي، 80 طلاق ورکړي ښځې له، او بیا وایي دا زما ښځه ده. دا په مونږ تېرېږي. مونږ دلته ناست یو، مونږ له راځي. او یو زمونږ د خلکو دا قربانۍ نه وي، دا اکثر د عبادت په نیت باندې نه وي. هلکه ولې قرباني کوي؟ یاره ګاونډي مې قرباني کړې ده، کاکا مې قرباني کړې ده، تره مې قرباني کړې ده، زم رور مې قرباني کړې ده. نه، اخلاص به په دې کې راولئ. ګورې ښه، یو څو اعمال دي چې هغه تاسو کوئ، انشاءالله د هغې د وجې نه به مالدارېږئ. یو خدا دی چې عمره کې په خپلو پیسو باندې، نو الله به دې مالداري. یو نکاح چې غریب وي او هلک یې پیسې د سره نشته، نو نکاح وکړه. الله پاک پر انشاءالله د دې زنانه د برکت د وجې نه مالدار کې خاریات ساته انشاءالله. دویمه دا راغلې ده چې د نکاح سره سره قرباني ده. قرباني چې څوک کوي نو الله په هغه کور کې خیر او برکت او مالداري راولي. خو کوشش کوه چې قرباني په خپلو پیسو باندې وکړي، قرض ولو نه کې. دویمه دا ده چې قرباني کې نو چې صرف د الله د رضا لپاره وکړي، او سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ریا نه ځان وساتئ، څه نه ځان وساتئ د ریا. کله چې ستاسو په اعمالو کې ریا راغله، دا زما تجربې شوي دي، تاسو پې خپل هم پوهېږئ. کله چې ستاسو په اعمالو کې ریا راغله، نو د ریا د اعمالو د ریا د وجې نه د هغه عمل هغه خیر او برکت ختم شي. نو اول به کوشش کوئ چې الله قرباني کوم، خو ستا د رضا لپاره یې، د نام نهاد دپاره یې نه کوم، د دې دپاره یې نه کوم چې خلک ووایي چې څه دې حلال کړي دي، ګډ دې حلال کړی دی، که چیلې دې حلال کړی دی، او که میخه دې حلال کړی ده. نه، یا الله ورکوټې ځناور دي، خو ستا د رضا لپاره دي. سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوب رانه ساقط شي، او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا شي. نو هر هغه سړی چې هغه د 57,000 روپو مالک وي، د 50,000 روپو مالک وي نغدو، یا د دې مناسب ورسره سره راغلي، یا سپین راغلي، یا د دې مناسب ورسره سره د ضرورت د سامان نه ما سوا په کور کې سامان موجود وي، د آلات او حرفې د خپل کار کسب د سامان نه ما سوا، یا په دکان کې ورسره د دې مناسب څه سامان د خرڅ د تجارت موجودي، نو په ده باندې قرباني د واجباتو نه ده. دغه یو څو مسلې ځان سره یاد ساتئ. زموږ دا خلک په یو ډېر لوی جنجال کې مبتلا دي، او مبتلا اکثر زنانه راغلي دي. زمونږ د دې زنانه او کله ناکله دا غریبې زنانه چې نو ځان له چېرته یو توله، یو نیمه، 2 تولې کالي یې ښودلي وي. هغه غریب وي، کور کې کار کوي، خیر غواړي کله ناکله، کورونو کې کارونه کوي، جامې دي، خو بیا هم دا 1 توله 1 نیمه توله کالي ځان له ښودلي وي. دا ډېره زیاته خطرناکه مسله ده. د حقاني رایې دا ده، زما خپله رایې دا ده، د مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه رایې دا وه چې کله 1 توله سره موجودي، یاره دا 1 توله 2 تولې او 3 تولې یې پرېږده، خو که چېرته د
52 تولو سرو چاندې د 52 تولو چاندې مناسب سره چا سره موجودي نو په ده باندې قرباني واجب ده. ما څه مسله وکړه؟ که د 52 تولو چاندې مناسب سره چا سره موجودي نو په هغه باندې قرباني واجب ده. ما بله ورځ د 52 تولو چاندې قیمت ولګاو. یو خو دا چاندي داسې شی راغلی ده چې نن به یو شان وي او سبا به بل شان وي. یو ورځ مې قیمت ولګاو نو 57,000 روپۍ وه او بله ورځ مې قیمت ولګاو نو 63,000 روپۍ راغلی وه. نو تاسو هم احتیاط کوئ ښه. مونږ درته خبره هم کوو خو سره زمونږ د دې خبرې تاسو د زرګرانو له غونتې ورځئ او تپوس ترېنه کوئ چې چاندي توله په څو ده. نو که هغوی تاسو ته ووایي چې چاندي توله په دې ده نو بیا وله په 52 کې 52 پرېږده خو په 52 کې ضرب ورکوه عقل چې متحقق شي. او بیا هغه پیسو ته ګوره که د هغه پیسو سره تا سره موجود وي یا نور سامان تا سره موجود وي نو په تا باندې به بیا قرباني د واجباتو نه راغلي. نو نن سبا ما پرون په اخبار کې ولیدل چې الله دې په امان کې وساته د پاکستان د موجوده حالاتو نه او ځکه د الله په امان کې وساته چې وي سره 1,19,000 روپو تولو ته ورسېدل. څونه؟ 1,19,000. نو 1,19,000 چې ورسېدل که نه نو 52 تولې چاندي چې کله موږ حساب وکړه نو 57,000 روپۍ راځي. نو چې 57 ضرب 57 257 شي نو څو ته نه راځي؟ زر حساب کوئ 114. نن سبا چې چا سره نیمه تولم وي او په دغه پیسو خرڅېږي یا یو تولم وي او د هغې حساب 52 تولو ته رسي نو په ده باندې به بیا قرباني راځي. که داسې زنانه وي چې هغه غریبه وي نو د هغې دپاره یو څو حیلې دي ځان پیوی ښه. دا حیلې څه ته وایي؟ بدل محمده په دې هیلو ځان پوی که. د خدای بنیادمانو هیله هغه شی دی چې تاسو وایئ مولیانو وله خپي اوبوته کړئ. څه چا وله وکړه؟ خپې ملوت. مونږ وله خپې نه اوبوته کوو. مونږ ستا د شوله سري خیال ساتو. شوله سري که چېرته مونږ وله خپې اوبوته نه کړئ نو خوله به بیا چینګه د الله په دربار کې نیولې وي. قرباني به د باندې واجبه وي، حج به د باندې واجب وي، زکات به د باندې واجب وي او کې به نه. نو چې لاړ شو نو آخرت ته به نعوذ بالله من ذلک خطرناک حالت کې نه راشي. نو مونږ داسې یو چل وګورو چې تاله چې تا د دې تکلیف او مصیبت ته آخرت ته په امان کې وساتو. دې ته مونږ حیله ویوه. څه ویوه ته؟ هیله. هیله خو پېژنئ که نه؟ دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې حیله ویو. نو اوله خدا ده چې د بعضې عالمانو په نیز باندې په دې زنانو باندې قرباني نه کېږي. خدا زما رائے نه ده او دا د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه رائے نه ده او دا زمونږ د اکوړي د مشرانو مفتیانو رائے نه ده. زمونږ رائے دا ده چې یو زنانه سره نن سبا یو توله کالي هم وي نو په ده باندې په دې باندې قرباني واجب ده. اوس کو پیسې ورسره نه نو څه چل پکې فقره دې راوالي. آسان فتاوی لیکلي دي که چېرته اوس چا سره پیسې نه وي ډالرې دي ورسره یا د سرو زرو سره یو سړی وي هغه سره به بالفرض 200 تولې سره وي او ته به پیسې ورسره نشته، پیسې خو ورسره نشته راوالي دي له چا نه که نه. په قرض قرباني جایزه ده ښه. ما تاسو ته وختي یو خبره وکړه چې په قرضو به قرباني نه کړې. هغه په هغه وخت کې چې تا باندې واجبه ني او ته قرض قرباني کړې او یو هغه ده چې تا باندې واجبه یو ته یې کړې نو چې واجبه ني نو د هغې لپاره قرضونه مه کوه. په خبرو خو مې رسې که نه چې واجبه نه ده نو د هغې لپاره قرض مه کوه. خو ودې کړه بیا هم کېږي چې نیت یې صحیح وي ګورئ او چې واجبه یې دپاره که نه. تا سره اوس کور کې کالي پروت دی 8 تولې 10 تولې 20 تولې او 1 روپۍ رسره نغده نشته نو بیا په تا باندې واجب دی چې کې به بیا په تا دا واجب دی چې قرض به رالی او کې به ګوري ښه. دا نه چې ما سره پیسې نشته نو دا زنانه د قرض راوالي او یو بله حیله ورته ښیم. زمونږ د فقهاو په نیز باندې دا قرباني الې واجبېږي کله چې د غټ اخترو د شپې د ماښام اذان وشي. د غټ اختر د شپې د ماښام اذان چې کله وشو قرباني واجبه شوه. اوس د دې ورځې د اختر د اذان نه مخکې که یو سړی وایي چې یاره ما کور له پیسې ښودلې دي غریب یم یو 2 لکه روپۍ مې ځان له کور له ښودلې دي که 100 روپۍ پکې په قربانۍ باندې ورکوم تکلیف راته جوړېږي نو دی د یو چل وکړي. هغه چل دی ده وکړي چې د غټ اختر د دې شپې نه مخکې دی دا پیسې په خپلو بچو باندې بالغو بچو باندې تقسیم کړي. بالغو بچو نه مراد دا دي لورې ده دا 10,000 ته واله او دا 10,000 ته واله دا تاسو شوې
اوس چې دا 57,000 نه کمې شوې حذل به نه کوې یقیني تقسیم به یې کوې نو چې 57,000 نه کمې شوې په دې بچو باندې نو بیا را باندې قرباني رانله اوس تاسو دا کار شونه نه کوې ګورې ښه دا دې غټو غټو ته نه ویم ګورې نه مالدارو ته دا غریبانانو ته ویم نو چې کله بیا د اختر دا ورځې تېرې شي نو بیا به د دې بچو نه راغونډې کې چې بچو ګورې زه غریب ښځه یم او غریب سړی یم ما غرقوی یم دا پیسې راله بیا واپس راکړې دا یو حیله مې نه وښوله اوس ستا اسلام او ستا دین که چېرته ته دا هیله د خیر دپاره استعمالوې نو خیر دی خو که ته دا هیله د شر دپاره استعمالوې د شر دپاره دا دی چې نه پیسې د سره شته او ته نه لګې نو بیا ته پیشه او الله پیشه خو ما صرف زنانو ته هغه غریبانانو زنانو ته چې هغه په کورونو کې ما ته اکثر ټلیفونونه کوي چې هغه په کورونو کې د خلکو کارونه کوي جامې انځي ډوډۍ پخوي او هغوی ولې چېرته 300-400 روپۍ هفته ورکوي د هغه زنانو لپاره دا هیله ما تاسو ته وکړه نور چې تاسو انشاءالله خپلې هیلې نه کوئ قرباني کوئ تاسو له به الله پیسې درکړي ښه په چا به قرباني کې نو په غوا باندې قرباني په نس کې راغلې ده په چیلي باندې قرباني په نس کې راغلې ده زه چېرته ګورې دا ما په دې 25 کاله کې اول ځل دویم ځل اوبه څښم دا مې ګرمي کېږي خدای خبر چې ولې نو په غوا باندې قرباني جایزه ده په چیلي باندې قرباني جایزه ده په ګډ باندې قرباني جایزه ده په اوښ باندې قرباني جایزه ده په میخه باندې قرباني جایزه ده او دا کم 3 غټ ځناور چې دي په دې باندې قرباني د یو نه تر د 7 کسانو پورې جایز په میخه کې د یو نه 7 کسان جایز دي جفت و طاق جایز دي جفت و طاق خو پېژنئ که اکثر د عوام وایي وي یې لکه جفت طاق جایز دي خو جفت جایز نه دي 3 جایز دي او 5 جایز دي 7 جایز دي او 2 او 4 او 6 جایز نه دي نه جفتن او طاقن جایزه ده دا یو مسله ده په میخه کې په غوا کې په اوښ کې جفتن او طاقن د یو نه تر د 7 پورې جایزه راغلې ده په ګډ کې او په چیلي کې به صرف یو کس قرباني کوي بیا زمونږ فقها وایي چې هر هغه قرباني چې هغه ځان له قرباني وي هغه اعلی ده د هر هغه قربانۍ نه چې هغه مشترکه قرباني وي مشترکه قربانۍ کې څه نقصان وي مشترکه قربانۍ کې دا نقصان دی چې تا به ځان له چېرته کال کې پیسې جمع کړي وي حلالې مزېدارې ښایسته او چېرته د چا حرامو روپۍ به پکې یو 2 رادن نه وځي چې څوک د سره شریک وي نو زمونږ فقها وایي که چېرته چا په قربانۍ کې د غوښې نیت وکړو او زمونږ فقها وایي که چېرته چا په قربانۍ کې قصدن حرامې پیسې استعمال کړي نو دا ټوله قرباني زمونږ د فقهاو په نیز باندې نه کېږي نو بهتره دا ده چې سړی ځان له قرباني وکړي بیا په ځان له قربانۍ کې د هغه څاروي قرباني بهتره ده چې په کم باندې ویښته ډېر راغلی وي نو په ګډ ویښته ډېر دي او که په چیلې باندې په ګډ که نه په ګډ ویښته ډېر دي که نه نو د ګډ قرباني اعلی ده د چیلې د قربانۍ نه او د چیلي قرباني ځان له اعلی ده د غوا د میخې او د اوښ د قربانۍ نه او په دې وړو ځناورو کې صرف یو کس جایز دی او دریم پکې ناروا دی په غټو ځناورو کې 3 4 5 تر د 7 پورې جایز راغلی دي بیا عمرونه یې څونه دي د غوا او د میخې 2 کاله او د وړو دا کم ځناور چې دي چې ګډه ده او بیزه ده چیلې ده د ګډې دپاره 1 کال د ګډ او د ګډې دپاره 1 کال چې کمزوري وي او که چېرته ښه وي پربې وي موټه تازه وي نو که 6 میاشتو کې وي نو هم خیر دی او چیلې د 1 کال نه 1 ورځ کم هم نه کېږي که چېرته د 1 کال نه 1 ورځ کم شو نو په هغه چیلي باندې قرباني نه کېږي غاښونه چې پوره موجود وي ګورې ښه زمونږ د عوام غاښونه ګوري ښه ده ګورې خو دا هغه مسله ده چې دا غاښونه راختې وي او بیا د راختو نه پس غورځېدلي وي نو که غاښ د ځناور راوخت او د راختو نه پس وغورځېدل او ګیې نه شوه خوړی یا یو روایت کې ګیې خوړې هم شوه لکه د شامي تحقیق چې نه راغلی دی نو چې غاښونه یې پرېوتل نو بیا په ده باندې قرباني نه کېږي اکثر غاښونه او که غاښونه یې نور راختلی عمر یې برابر و نو بیا پې قرباني کېږي ګورې ښه زما په خبره پوهېږې که نه لکه یو ځناور دې راواغسته د هغه غاښونه نور راختلی
خو سړی سم سړی و ورته وی کاکا د څو کالو دی هلکه وي غوا ده د 2 کالو ده هلکه میښه ده د 2 کالو ده هلکه چیلی دی د کال دی نو بیا د هغه قول لره اعتبار شته نو که په اوله کې غاښونه نور راختلی نو خیر دی بیا پرې قرباني کېږي دویمه مسله هر هغه ځناور چې د هغه ښکرې پروتې وي او د مونډ نه پروتې وي نو په هغه باندې قرباني نه کېږي د ښکرو 2 قسمه راغلی دی یو قوقله غوندې په دې ښکر باندې او یو د ویښ نه ختل دي نو که قوقل یې پروت وي نو خیر دی خو که د ویښ نه پروت وي نو بیا په هغه قرباني نه کېږي هر هغه ځناور چې د هغه د نصف نه زیاته لکې خرابوي یا په یو قول باندې د 1 تهائی نه زیات د 1/3 نه زیات لکې خرابوي په هغه باندې قرباني نه کېږي هر هغه ځناور چې د هغه د وجود د حصو نه 1/3 حصه خرابوي لکه غوږې ثلث دې ته موږ په عربی کې ثلث غوږې 3 حصه خرابو یې بالفرض لکې 3 حصه خرابه یې بالفرض یو تیو هغه 3 حصه خرابو 3 حصه نو چاته پرې کړو په کول خو 3 حصه خرابو یا داسې نور اشیاء چې هغه 3 حصه نی نو دې سره په د باندې قرباني نه کېږي نظر ته به وګوري چې نظر یې سم دی او که سم نه دی که نظر یې ډېر خرابو هغه ځناور چې هغه ډېره زیاته کمزوري وي او هغه د لقیدو نه وي راغلی یا هر هغه ځناور چې د هغې خپه نه لګي او هغه په خپله باندې ګرځېدی نشي یا هر هغه ځناور چې هغه د 2 تیونو والی او یو تی خرابي یا د 4 تیونو والی او 2 تیونې خرابي نو په دې ټولو صورتونو کې په د باندې قرباني نه کېږي د قربانۍ دپاره ښایسته مزیدار ښه ځناور د حلالو روپو والا وګورئ نو انشاءالله دا به ستاسو له ټول کال د خیر او د برکت زیږېدی وي انشاءالله